بل دغه میاشت کې یو داسې لوی عمل هغه کیږي چې هغه د قرباني عمل دی. هغه قرباني چې هغه مونږ ته د خپل نیکه د خپل بابا د حضرت ابراهیم علیه السلام نا پاتې شوی دی. ابراهیم علیه السلام یو داسې پیغمبر تیر شوی دی چې یهود اغمنی، نصرانیان اغمنی، او حال دادی چې د مکی مکرمه مشرکین با ابراهیم علیه السلام دا به ایمانو. ابراهیم علیه السلام سنت مونږ ته چې دی هغه پرې ښودلی دي، لکه ګیره اوږده کول دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی، بریت واړه کول دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. کم مونږ چې مسلمانان خپل بچی سنتو دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. نورم بشمار سنت دی د ابراهیم علیه السلام چې امت محمدی په هغه باندې قائم دی او هغه کی، او یو په هغه سنتو کې د قرباني عمل دی چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. ابراهیم علیه السلام عراق کې بابل هار کې الله تبارک وتعالى پیدا کړی. د دې تفصیلی واقعا دا ان شاء الله که موقع ملاو شو دا غي عیسی بز نن بیان کوم، او سی سب ان شاء الله اختر ته نږدې یا اختر کې با کجون نو بیان بیگو. او نن چې کما اهم موضوع دا او اهم مسله دا غي باندې به بحث وکړو. ابراهیم علیه السلام چې کله د عراق نه هجرت وکړو را روان دی شام علاقه ترازی، نمرود د داغه عراق نه په هجرت باندې مجبور کو. د ابراهیم علیه السلام سره د خپل ترلور حضرت سارا رضی الله عنها چې دای بی ودا وسره ملګری شو، او حضرت لوط علیه السلام چې دای ورارو دی وسره ملګری شو، او د مصر علاقه ته دوی را ورسېدل او دا دریاب دا دوی عبور کو. دریای فرات دی باندې دوی را واوړېدل، مصر ته را ورسېدل. دغه ځای کې دوی یو جبه ایجاد کړل چې هغه ته عبرانی جبه ویل کېږي. عبرانی په دی زبان دی وایي چې دوی دریای فرات عبور کو پاغه باندې واوړېدل، او مصر کې دی یو نوې جبه ایجاد کړل چې هغه ته عبرانی ویل کېږي. چې کله دوی مصر ته را ورسېدل، مصر کې د یو ظالم بادشاه حکومتو، اغي چې لار باندې وکم مسافرت لل داغي سره به زنانه لیدلې، نو چې دا چا سره با خزوا نو هغه سړی به قتل کو، او داغه بیبي به ځان ته پرې خودله. ابراهیم علیه السلام چې کله خبر شو، حضرت سارا رضی الله عنها ته فرمایي چې تا ته پته ده په مخ د ځمکه باندې زمستانه علاوه څوک مسلمانان نشتا، لہذا ما تا په ایمان کې د یو بل ورونه یو، په مسلمانۍ کې د یو بل خور او ورور یو، لہذا کستانه تپوس اشي نو تبه ورته وی چې دا زما ورور دی. چې کله به وسره ورورو نو بیا به هغې ورور ته ولسنوي، او آغا خور بیت نشدی آغا ځان ته پرې خودله. بهرحال
ابراهیم علیه السلام پرې خودو او د ابراهیم علیه السلام بیبي ظالم بادشاہ بوتلله. چې کله ظالم بادشاہ د هغې سره د ملاقات ټیم راغی، خوالیزي په بدفعلی په نظر باندې چې هغې ته نږدې کېږي، الله تبارک وتعالی پې پالج او ګوزن راوست، لاس خپو یې کار پرېښودو. دغه بادشاہ اواز کی دی بیبي ته وی زما توبه ده څه درته نه یم، خو سوال وکړه چې زه سم شم. هغې سوال وکړو، دی برابر شو. بیا یې چې دی اراده وکړله هغې ته د لاس اچولو، بیا الله پاک شل کو، بیا به الله پاک هغه پالج او ګوزن راوستو. بیا وی دعا وکوي توبه مې د نور نه کو. بیا هغې دعا وکړه الله ته، دی بیا سم شو. دریم ځل باندې بیا را پاسېد، بیا چې کله اراده وکړه هغه مرض پې بیا الله راوست. دی په دریمه پیره بیا وی زما نوره توبه ده، ته خو ما ته څه نیک انسان ښکارېږي، ته خو ما ته یو نیک بنده ښکارېږي، بس زما توبه ده، نور څه نه یم، بس اوس راته دعا وکړه چې سم شم. آغا سارا رضی اللہ عنہ تسوی ویزنا زما خاون خبر او تخکارا کړه، زما خاون آغا نیک دی، زما خاون پیغمبر دی، او زما خاون چې دی د نمرود سره مقابله وکړه، نمرود ورته وویش، الله تبارک وتعالی به هغه ور ګلی ګلزار کو، او تا ته به پته چې نمرود له الله کومه سزا چې دی هغه ورکړه. هغه بادشاہ ته چې پته ولګېدله، بیبي یې پرېښودله، ابراهیم علیه السلام را وغوښتو، ابراهیم علیه السلام نه معافي هغه غواړي. سارا رضی الله عنها خاون راله ابراهیم علیه السلام ته خپل صفائی بیانی چې داسې نه د خاون مې را باندې بدګماني پیدا نشي چې ګنې ده به ورته لاس اچولي. سارا رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام ته خپل صفائی بیانی. ابراهیم علیه السلام ته فرمای ما ته وضاحت مکوا، الله تمامي پردې زما د مخې نه لرې کړې، تمامه معامله ما په دې خپل سترګو باندې چې دی هغه څه کړه ولیدله. دا د پیغمبر شان او مرتبه ده. بهرحال هغې د مصر بادشاه ورله بعضی روایتونو کې راځي چې خپله یوه خادمه وینځې ورله ورکړه، لیکن صحیح او یقیني قول دا دی چې خپله لورې ورله ورکړله ابراهیم علیه السلام له چې دا به ستا خدمت هم کې، نکاح ورسره چې دی هغه هم وکړه. حضرت هاجره رضی الله عنها بهرحال دوی سفر شروع کو، د شام علاقې ته ابراهیم علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام الواد نو، د الله نه به سوال کاو، الله بچی را لرا کې ستا په نوم باندې به قرباني کوم. الله یې دعا قبول کړله، او د کشري بیبي حضرت هاجره رضی الله عنها له الله بچی ورکو، حضرت اسماعیل علیه السلام. او کور کې چې کله دوه بني نو بعض ټیم کې د دې بنو د یو بل سره نه لګي، جنگ جګړه راځي، او چې بیا کله د یوې بچی د بلې نی، بیا خو هغې ته ډېر زیات تکلیف هغه رسي. بهرحال د دواړو کور برابر نو. سارا رضی الله عنها مشره بیبي وه، ابراهیم علیه السلام ته عرض کی چې داسې وکړه مونږ دواړه د یو بل نه جدا کا، ما د دې بیبي نه لرې کا، یا دا زمانه لرې کا، یا ماته نشي دی هغه لرې کا، زمونږ په مینځ کې جدایي راوله. دې کې الله تبارک وتعالی حکم را ولېږه، وحی را ولېږله. ابراهیم علیه السلام ته الله فرمایي چې داسې وکړه، دا بچی دې را واخله، یو ځای درته خیم، یو علاقه درته خیم، دا بیبي دی، دا بچی دی هغې علاقې ته چې دی هغه بوزه. لار ګدر نه دی معلوم، جبریل امین الله را ولېږو، هغه ته مخکې دی ابراهیم علیه السلام، هاجره رضی الله عنها سره د رکوټي حضرت اسماعیل علیه السلام نه دوی روان شو، او سفر چې دی هغه شروع.
د ځان سره لږ خوراک د هغې وخت مناسب مشکې لوښي کې لږې اوبه د ځان سره راغستې دي او سفر شروع کو د شام نه او دا کوم ځای کې چې بیت الله شریف دی دقې ځای ته را ورسېد هغې وخت کې بیت الله شریف نوم نشان نه دا تمام غیر چاپیره چې دی هغه غرونه دا د غرونو په مینځ کې یو وادي وه او د نوح علیه السلام طوفان چې کله راغی هغې وخت کې دا بیت الله شریف دا وران شوی د دې هغه نقشه او د دې هغه کم بنیادونه چې هغه اوبو پټ کړي شګې پې د پاسه شوی او یوه ونه رکوټې غونته دغې ځای کې ولاړه وه ابراهیم علیه السلام چې کله راغی دا بیبي او حضرت اسماعیل علیه السلام دقې ځای باندې پرېښودو هېڅوک نشته خوشې بیابان دی نه انسانان شته نه حیوانات شته هېڅ نشته غیر چاپیره غرونه دي الله دې تاسو بوزي اوس هغه غرونه چې دي هغه هغوی وهلي دي لارې پکې ایستلي دي مکه مکرمه دا ټول د غرونو علاقه وه بواد غیر ذي زرع داسې یو وادي و چې فصل مسل به پکې نه کېږي ابراهیم علیه السلام دوی پرېښودو او ابراهیم علیه السلام روان شو بیا هغې خپل سفر ته توجه یې وکړله روان دی هاجره رضی الله عنها پسې شاته ځي وي ته مونږ چاته پرېږدې چې ته زمونږ نه ځې په دې خوشي واده کې په دې خوشي بیابان کې څه به کو مونږ دلته کې دا ماشوم بچی دی را سره د لږو ورځو لږ ټیم یې شوی دی زه به د ده سره څه کوم ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکړ ډېر زیات خفه دی ډېر زیات دردمند دی دننه چې یو نازولی بچی دی د الله نه سوالونه کړي دي الله وله ورکړی دی یو ښایسته بیبي هغه په داسې یو واده کې خوشي بیابان کې پرېږدي روان دی چې کله اون شو د ابراهیم علیه السلام لمنې ونیوله او سوی ورته الله آیا الله پاک تا ته د دې خبرې امر کړی دی حکم یې کړی دی ابراهیم علیه السلام جاړي خپه دی بعض ټیم کې چې د انسان دا زړه دردمن شي د چې ته بیا خبره کې دې په خولې جواب نشي ورکولی بعض ټیم کې د سترګو په اشارې سره ووایي بعض ټیم کې د سر چې دی هغه وڅنډي ابراهیم علیه السلام د ډېر غم د ډېر درد د وجې نه سر مبارکی چې دی بیبي ته وڅنډاو چې آو الله راته حکم کړی دی نو بیبي هم ډېره زیاته هوښیاره وه هغه سوي بس چې الله پاک درته حکم کړی دی الله درته ویلی دی نو انشاءالله الله به چې دی مونږ ضایع کینه او د ابراهیم علیه السلام لمنې پرېښوده واپس د هغې خپل بچي پسې را روانه شوه هغې ځای ته راله کېناسته ابراهیم علیه السلام روان دی یو غر ته اخود هغې ته اخود بر او کېناست پې الله ته سوال کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله ته سوال کی الله ما خو د خپل اولاد د خپل بیبي په دې ځای کې د اوسېدو دپاره پرېښودو بواد غیر ذی زرع الله داسې یو بیابان دی داسې خشکه ده غیر ذی زرع چې دلته کې فصل مسل چې دی هغه نه کېږي دلته د زندګۍ څه د راحت او د اطمینان څه چې دی هغه شته دی نه او عند بیتک المحرم الله ته د وحی په ذریعه باندې ښودلي چې دلته زما یو کور دی د هغې بنیادونه په ځمکه کې پټ دي نو الله ته سوال کی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ستا د هغې عزتمن کور سره مې چې دی هغه دوی پرېښود او ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الله د خلقو دا زړونو کې دې ځای ته رغبت او محبت چې دی هغه پیدا کړي چې خلق دلته کې راځي دا ابراهیم علیه السلام دعا د هغې غر د پاسه غواړي ورزقهم من الثمرات او الله دې ته هر قسم میوه چې دی هغه دلته ورکړي دا د ابراهیم علیه السلام دعاګانې دي هلته خپل څیزونه نه کېږي
د تمامې دنیا خواږه هلته میلاویږي. بس چې څه دې اړه غواړې هغه هلته میلاویږي، چې څه خواږه دې اړه غواړې، کومه میوه غواړې، څنګه میوه غواړې، هغه هلته میلاویږي. دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه. ابراهیم علیه السلام سفر شروع کو روان دی. 2-3 ورځې تېرې شوې، هغه اوبه هغه خوراک ختم شو. ساره رضی الله هاجره رضی الله عنها غم دی وسره چې څه به کېږي، خوراک را سره هم ختم شو، اوبه هم ختمې شوې او د عربو داسې علاقه ده چې هلته کې اوبه به ډېرې په تکلیف میلاوېدې. دا روانه شوه چې د غر ته خېږم، اواز به وکړم که چا مې اواز واورېده، اوبه به ترې وغواړم چې زما مدد وکړي. دا روانه شوه له دغې ځای نه او ځي دسې دې سیټ ته لاړه، د صفا دې غونډۍ ته وخته. دلته کې دا یو غونډۍ ده، هغې ته وخته، په هغې باندې ودرېده، اواز یې وکړو چې اواز ورنه کو. راکوزه شوه، بیا منډې شروع کړې، داسې ځي صفا ته وخته، هغې غر ته وخته، په هغې باندې بیا اواز وکړو، بیا واپس راځي، بیا واپس ځي، بیا راځي. اخر چې کله دا مروه ته ورسېدله، اووه چکرې دې ووهلې، اووه بیرې دا لاړه او راله. الله ته دا عمل دومره زیات خوښ شو. اوس چې حاجیان لاړ شي، چې کله یا عمره دې کي، نو په عمره کې به دې د صفا مروه دا منډه دا به دې خامخا وي. چې کله دې اووم چکر پوره کو، هغې ځای کې ودرېده، یو اواز ورته وشو، نو دا غلی شوه او دې په خپل اواز وکړو، وي هر څوک چې زما مدد وکړي. 2-3 اوازه ورته وشو، دې کې چې بره دی به یا غونډۍ ته به خته، دا بچې به یې د برې نه سیکاو. چې کله دې وکتل اسماعیل علیه السلام غلی شوی دی، د دې سره غم شو چې زه بچې مې بس د تندې د لاسه د لوږې د لاسه مړ شو. چې کله دې را منډې کړې راله اسماعیل علیه السلام له، اسماعیل علیه السلام خوا ته جبریل امین راغلی دی او داغه د خپې اوچته کړه او ځمکې له راواچوله. د هغې سره الله د زمزم دا اوبه دا جاري کړلې، دا روانې شوې، داسې خورېدې. نو هاجرې رضی الله عنها ورته ځای وکنس، دوغلې ته روغ کو، غیر چاپېره ورته شګه ولګوله او سې ورته ووې زمزم. زمزم مطلب دا دی چې ایثار شي، تاسو به نه ځئ، تاسو به دلته کیئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که هاجرې رضی الله عنها دا اوبه نه وي ایثارې کړې، دا اوبه په تمامه دنیا کې چې دی هغه څه شوې وي، خورې شوې وي. بهرحال دې ته نه لوښې ډک کو، صفا اوبه دي، بچي له یې ورکړې، د هغه لوږه هم ختمه شوه، د هغه تنده هم ختمه شوه، په خپله یې وڅکلې، د هغې هم لوږه تنده هر څه سره ورسره ختم شو. او دا کمال الله د زمزم په اوبو کې ایښی دی چې کله یو سړی وږي او دی یې وڅکي، د ده به ورسره لوږه ختمېږي، د ده به ورسره تنده هر څه سره چې دی هغه ختمېږي. د یقینه پورې خبره ده چې بیماری الله به بیماری هم چې دی هغه ختمي. خو زمونږ یقینونه کمزوري دي، دا مونږ چې پرې نه ښه کېږو دا زمونږ کمزوري دي. یو کتاب مې کو چې کله د یو سړي سترګې خرابې، سترګې نه صحیح کېږي، دی د زمزم دا اوبه راواخلې صفا او سوچا، دا د دې سترګو کې واچي، دا سترګې به جوړې شي، سترګې به برابر شي. بهرحال دا خوشحاله شوه. اسماعیل علیه السلام به ورسره و، دغلته کې دوی دا زندګي تېروله. جرهم دا یو قبیله وه د یمن د علاقې، سفر به یې کاو، دې علاقې باندې به تېرېدله. نو د هغې سره به کسانو څه به د واښو دپاره ګرځېدل، چې کوم ځای کې واښي څاروي به هلته بیا بوتو، څه کسان به د اوبو په طلب کې ګرځېده. یو کس دې علاقه کې بره مرغۍ ولیدې چورلېدې، نو هغه اعلان وکړو چې دې شګو کې خو چاته اوبه نشته، خو شاید مرغۍ ګرځي او کوم ځای چې مرغۍ ګرځي هلته اوبه. دوی چې راغله هلته کې اوبه دي. قبیلې ته اواز وکړو، تمامه قافله راله، جرهم قبیله او هلته کې هغوی پړاو چې دی هغه واچ. د دې نه د اوبو طلب وکړو او له جواب ورکړي چې یې به زما خوا ته، خو د اوبو مالکه به زیم، اوبه به زما په تصرف کې، تاسو زما خوا ته که پاتې کېږئ به. بهرحال ابراهیم علیه السلام به دوی خواله ته راتو. نور واقع به انشاءالله زه بیا وایم که خیر. خو زما چې کوم مقصد دی
اغیل رازم ابراهیم علیہ السلام د دیار لسکالوش الله تبارک وتعالى وتا حکم را الیگا او دا تقریبا اتم تاریخ د ذی الحجې دی خوب ولي او د پیغمبرانو خوب دا وحی پیغمبر چې کله خوب وویني دا وحی بیا بده کې بیا دروغ نه الله وتعالى اوې چې دا بچي به قرباني کې پدوی مشپا بیا پدری مشپا باندې بیا د دې زینب ان شاء الله دا واقع بیا تاسو ته خیر وي خبر لرازم تاسو ته ما اوې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا صحابه کرام ته پوسو وقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمایل سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام دا ستاسو د بابا دا ستاسو د نیکو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی بیا صحابه کرام عرض کی دا الله رسوله زمون د پاره په پدی باندې سیمون ته په سمې لاویږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل په هر یو وخت باندې به تاسو ته یونی کې میلاویږي صحابه کرام بیا عرض کی دا الله رسوله او د دې ګډو بيزو دا وړې چې دا پدی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل د دې په یو وخت باندې به تاسو ته یونی کې دا سګيږي دا میلاویږي نو قربانی دا د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت ده چې د چا طاقت وي هغه سړی به قرباني کی دا خو د فضیلت حدیث شو یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې هغه طاقت لري چې دی قرباني وکي دا د حدیث ترجمه ده تکوم الفاظ نه هغه سړی چې هغه د قرباني طاقت لري او فلم یضحی او دا سړی قربانی ونه کی نو نبی علیہ السلام سوی بیا دا سړی دی زمونږ عیدګاه تا زمونږ د مانزه زید دی دا سړی بیا ناراضی لہذا پکم سړی باندې چې قربانی کیږي اغله بکار دی چې د وسنه د خپل قربانه غم دا وکي دویم نصاب سدي نصاب نن ما د تپوس وکړو د زرګر نه کم سړی سره چې 52 تولی سپین زر یاد دی قیمت وی 84,000 روپے ته نرغیږي یا وسرا ونیمی تولی سره زر دی نو دا کس په قربانی کی اوس یو سړی دی داغه سره 84,000 روپے دی خو په د باندې قرض دی د چا پیسې دی په نو کو دی دغه 84,000 روپو نه هغه قرض ورکی او دا کم شوي بیا په دې سړی قرباني نه کیږي اوس یو کس دی یو زنانه ده داغه سره 2 تولې کالې دی یو توله کالې دی وسره په کور کې وسره د ضرورت نه علاوه سامان دی قربانه کې ګورې دا خبره ضروری ده پدې کې مالی تجارت هم داخل دي تجارت چې کم مال دي پدې کې سیواګر سامان د ضرورت اصلي نه چې د دې په کال کې به ضرورت په استعمال ناراضي دغه د ضرورت نه علاوه سیس دي د دې دا پیسې به وسرم جمع کی چې کله دا 84,000 روپو ته رسی بیا به دا قرباني کی اوس یو زنانه دا یو توله کالې دی یا 2 تولې کالې دی وسره د دې سره څه پیسې دي 10,000 روپے دی 15,000 روپے دی نو دغه د 100,000 دا قیمت به بیا پیسو ته راړيږي چې پیسو ته راوړې نو د 84 نه بیا اوړي دا زنانه به قرباني کی یا وسره کالی نشتا ایسو سره نشتا 40-50,000 روپے سره نغدي دي په کور کې وسره د ضرورت نه علاوه سامان دي چې دا غیر ریټ ولګي
84,000 ترس یا دا غینه اوړي بیا به قرباني کی. بهرحال هر سړي ته خپل ځان هغه معلوم دی. نصاب مې ته اوخو 84,000 روپۍ چا باندې قرض به کټ کوي چې دغه نصاب برابرېږي بس دغه سړی به بیا قرباني کی. اوس یو زنانه د هغې سره صرف سره زر دي، نه سره مال د تجارت شته، نه سره د ضرورت نه علاوه سامان شته، نه سره نقد پیسې شته او اوینه می تولې کالی نه سره کم دي، شپږ تولې دي، 15 تولې دي، بیا به نه کی ولی نه نور سيزونه سره دي طرف ته نشته. بهرحال دا خو نصاب شو. مسلمان باندې، عاقل باندې، بالغ باندې، مقیم باندې، خو د مقیم نه هغه سړی مراد دی، د مسافر باندې قرباني نشته. هغه مسافر یو خو زمونږ د علاقې دا لکه بار ملک ته کسان لاړ شي نو هغوی هلته کې چې دی هغوی د 15 ورځو نه زیات وخت تېري. مسافر هغې ته ویلی کېږي چې ته یو ځای ته ځې او د 15 ورځو نه کم ټیم هلته کې ته تېری نو په هغې کس ته بیا مسافر ویلی کېږي. نو په دغې مسافر قرباني نشته. و زمونږ دا کسان بار ملک ته لاړ شي، ملیشیا، دوبۍ، سعودي وغیره، نو دوی خو هلته 2-3 کاله تېري نو د دوی دپاره هغه ځای هغه بیا اقامت دی د مقیم دی بیا دی نو د ده لپاره بیا د مقیم حکم دی. بهرحال موږ لا پکار دي چې چا باندې قرباني کیږي څوک د دغې نصاب خاوني هغه د وس نه الله د خپل قرباني غم وکړي. بل ټیم هم شوی دی خو بیا دا بل جمعه چې دی هغه د 10 د ذی الحجې کې نه راځي نو یو 2-3 فضایل د تصرف د دې 10 ویم د ذی الحجې د 10 بیا بس کو. دا 10 ورځې چې کمی دي د 10 د ذی الحجې دا ډېرې زیاتې قیمتي دي. یو حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تبارک وتعالى ته د دې 10 ورځو نه افضل ترین او غوره او محبوب ورځ نور نشته. یعنی بده کې چې یو انسان عمل کی نو دا عمل الله پاک ته ډېر خوښ دی. یو صحابي ته عرض کی د الله رسوله jihad د جهاد نم دا ورځ چې دی په دې کې نیک عمل دا غوړه دي. نبی عليه السلام تو فرمایل او خو وی هغه کس چې هغه په خپل جان په خپل مال باندې jihad وکي او دې ارسل ته قرباني کې مطلب دې بکم شهید شي دا ټول مال چې دی هغه ولګي نو بیا سره ودا کس په ثواب کې برابرې دي شي. نو د دې 10 ورځې دومره لوی اهمیت دی. بیا بل یو حدیث کې راځي چې کم یو سړی دې ورځو باندې روزي نیسي د ذی الحجې روزي نیسي په یو روزه باندې الله پاک دې انسان ته د یو کال د روزو مری اجر او ثواب ورکي. او چې کم کس د شپې عبادت کی نو وی دغه کس ته الله پاک د یوې شپې د عبادت د ليله القدر د شپې د عبادت عمر اجر او ثواب دا ورکي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به د حج دا ورځ شوي یو نوجوان به هغه روزي شروع کی. نبی عليه السلام دې تاسو کو وی دي چې د الله رسول دا د حج ورځي زه د دې د پاره روزي نه سم چې زه په ثواب کې د حاجیانو سره چې دغه شریک شه. نبی عليه السلام او فرمایل چې کله ته د دې میاشتې یو روزه نسی د دې اجر او ثواب څومره دي داسې ده چې ته د الله پاک په لار کې تا سل غلامان آزاد کړل، سل اسونه دي د الله پاک په لار کې سره د سازو سامان نه په جهاد کې ورکړل، سل وخان دي د الله په لار کې چې دغه قرباني کړل. بیا وی چې کله ته د اتم تاریخ د یوم الترویه د اتم ذی الحجې روزه ونیسي د دې ثواب داسې دی لکه د الله په لار کې دی زر غلامان آزاد کړل، زر اسونه دي د سازو سامان د الله په لار کې دا ورکړل او زر وخان دي د الله په لار کې قرباني کړل. او بیا د وی چې کله ته د نخم تاریخ روزه ونیسي د عرفه روزه ونیسي دا غي اجر او ثواب داسې دی لکه 2000 غلامان چې آزاد کې 2000 اسونه سره د سازو سامان د الله په لار کې چې دی هغه صدقه کې او 2000 وخان د الله په لار کې چې دی هغه سکی قرباني کې څومره اجر او ثواب شو. نو چې دا ورځ شپې رانه غوري عباس لاړ نشي چې بدی کې خامخا عبادت چې دی هغه وکړو روزي نشو نیوي پاغه کې د ذکر وکړو سبحان الله
الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر. دا پکې چې دی د دې ورد پکې ډېر ډېر کو د دې ډېر زیات فضایل دي. اوس هغه کې چې